د کندوز والي د دې ولایت په حوزوي روغتون کې د تېرې ورځې ځانمرګي برید پر مهال له ټپي شوو کسانو سره د لیدنې پر مهال هغوی ته یو لړ نغدي مرستې ویشلې دي. د کندوز والي الحاج ملا محمد خان دعوت په داسې حال کې چې د دې ولایت امنیه قومندانۍ د امنیت امیر مولوي محمد رحیم ذوالفقار او د امیر روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر رحمت الله توتاخیلي ملتیا کوله. تېره ورځ ماښام مهال یې په حوزوي روغتون کې د تېرې ورځې برید له ټپیانو سره لیدلي او هغوی ته یې د مالي مرستو ویش ترڅنګ د الله تعالی له دربار څخه د کاملې او عاجلې روغتیا غوښتنه کړې. په دې لیدنه کې دغه ولایت د امیر روغتیا مرستیال ډاکټر رحمت الله توتاخیل وویل دوی د ټپیانو د ژوند ژغورلو په برخه کې له ټولو شته امکاناتو ګټه اخیستې او پر وینا یې چې اوس مهال د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ سهار مهال د کندوز ښار کابل بانک مخې ته یو ځانمرګی برید ترسره شو چې په ترڅ کې 12 تنه شهیدان او ټپیان شول.